अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو نوید بهزاد مردان نیوز ون سره تاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو نن زما په څنګ کې یو داسې تکړه هنرمند فنکار موجود دی چې خپل د فن د لارې په ټوله نړۍ کې پیژندی شي تکړه رباب نواز دی د هغې د فن یو معمولی شانتي مظاهره به تاسو د دې ویډیو اخره کې ګورئ او دې ټایم کې به زه تاسو ته مختصراً د هغې حوالې سره دا ووایم چې د دې چې کوم د پروګرامونو د خپل فن مظاهره کوي نو دا اکثر سرکاري فنکشنز وي او دغه شان که مونږ وګورو نو په دې فن کې د دې په درزنونو شاګردان دي د مردان سیمې سره تعلق دی او دې ټایم کې مونږ مال منډی کې کوم ځای کې چې دی د آفس دی کوم ځای کې چې دی د خپل د دې فن دغه ښودنه او د دغه د مظاهره کوي زما تر څنګ ناست دی یو دوه خبرې ورسره مختصر کوم چونکې ټایم هم کم دی او دوی ډېر زیات گفتگو کوي هم نه خو بیا هم زه غواړم چې تاسو سره د دې یو دوه درې خبرې شریکې کړم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره د ټول نه لاول زموږ د کتونکو ته دغه خپل نوم وښیه هغې نه پس یو دوه خبرې کوم مختصر ما صابر شاه نوم دی ښه جي صابر شاه استاذ تاسو د څومره وخت نه دغه خپل د رباب دغه کوم فن چې کوم دی دې سره تړلی یې یاره بس شوق خو ډېر وخت نه کوله سته کارونه شوق ساتو بس لګیا یو پکې اوسه پورې پکې لګیا یو او اکثر کم قسمه فنکشن تاسو ځای راځئ بس پروګرامونو له داسې زو راځو سرکاري پروګرامونو له زم راځم پوه شوې او بل دا مونږ اورېدلي چې ستاسو په دې فن کې ډېر زیات شاګردان دي اوس زموږ کتونکي په دې ټایم کې دا وایي چې یاره دا خو پخپله ډېر زیات ینګ دی خو مونږ داسې واورېدل چې یاره ستاسو په دې کې په درزنونو شاګردان دي دې کې حقیقت شته بالکل شکر زما شاګردان شته او بلا شي دي بس په آخره کې یو لنډ شانتي پیغام زموږ دغه کتونکو ته کوم چې شوق ساتي دي فن سره او ستا دا فن خوښوي رباب خوښوي نو هغې ته څه پیغام لري نو بس هر سړی چې شوق ساتي بغیر استاد نه کېږي که نه لکه مونږ هم پې ځان لړه چولی دی لکه استادانو له تلي یو پوه شو ډېر خدمت هم کړی دی نو بس استاد سره به رابطه کوي نو کار به تیادوي نو بیا به ټیکي داسې لکه نه کېږي یو سړی وایي چې زه داسې زده کولی شم نو دا باسې ګپ کوو که زده هم کړي نو مټاس به پکې نه وي ډېره زیاته مننه صابر شاه استاد چې مختصر ټایم مو راکو او کتونکو زه به په آخره کې یو خبره وکړم چې زموږ پښتانه چې کوم دي دا فن خو خوښوي خو فنکار نه خوښوي فنکار له هغه قدر نه ورکوي د کم قدر چې هغه وړ دی د کم قدر چې هغه مستحق دی نو د دې ویډیو په وساطت سره به زه دا پیغام ورکوم چې د دې فنکارانو قدر وکړي او د دې فن ستاینه وکړي نه دا چې تاسو د دې غندنه کوئ او هم دې سره ما نوید بهزاد ته اجازت راکړي چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ او د ویډیو په آخر کې د دې د فن دغه مختصراً مظاهره وګورئ